ننګرهار کې یخ ارزان او ترې محدودیتونه لرې کړای شول. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د نرخونو کنټرول کمیټې ښاروالۍ او د یخ فابریکو اتحادیې مسؤلینو سره په ناسته کې اعلان وکړ چې د یخ پلور به له هر ډول مالي او سوداګریزو محدودیتونو څخه آزاد وي. دا اقدام د یخ د بیې د ثبات، د احتکار مخنیوي او د عامو خلکو د اسانتیا لپاره ترسره شو. ننګرهار کې د بیبي فاطمه الزهرا روغتون د بیارغونې چارې پیل شوې. د ننګرهار په بیبي فاطمه الزهرا ولایتي روغتون کې د یو ملي سوداګر په مالي ملاتړ د بیارغونې چارې پیل شوې چې د ماشومانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتوي. ننګرهار کې 140 کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې 140 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د کلیو د بیارغونې ترڅنګ خلکو ته اقتصادي فرصتونه هم رامنځته کوي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د یادې ښاروالۍ له بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت خوست ښار ته دخولي دروازه جوړیږي. او د فلسطین حماس غورځنګ د اسلامي همکاریو سازمان څخه د فلسطینیانو د جبري بې ځای کېدو د موضوع پر وړاندې د مخالفت او د غزې د بیارغونې د ملاتړ له امله مننه کړې ده. د حماس ویان د عربي او اسلامي هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د فلسطین د قضیې د حل لپاره ګډه همکاري وکړي او د صهیونیستي رژیم د پلانونو د شنډولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.